إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، فآخرنی درسونو کې منګه زنا مبارکه خبرې کولې او غالبا مسائل منګه بیان کړیو، لکه زنا ولې الله حرام کړی ده او د زنا لارې چې هغې بندول پکار دي، چې په هغه لارو باندې غالبا انسان زنا ته رسي. هغه لارې موږ ذکر کړي او د هغه لارو د بندولو طریقه. نن به انشاءالله په دې موضوع کې د آخرنی درسي او په دې درس کې به د زنا نقصانات بیانو په دنیا کې او په آخرت کې. او دغه شان یو بله زنا ده چې هغه په لیوات سره یادیږي، یعنی هلک د هلک سره شهوت پوره کوي، والعیاذ بالله. نو د هغې مبارکې هم انشاءالله خبرې کوو. دې کې څه شک نشتی چې شیطان زموږ ښکاره دشمن دی، او هغه په هغه وخت کې الله سبحانه وتعالی ته ویلي وو، په کوم وخت کې چې هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله، نو دی ورته ویلي وو چې زه به دا بندګان ستا ګمراه کومه او دوی ته به په نیغه لار کې کښېنمه. نیغه لار کې کښېنم ته وایي، نیغې لارې به ورته بندومه. او حتی اوسه به کوشش هغه کوي شیطان چې ته د نیغې لارې نه وګرځئ او د جنت دا لار په تا باندې خطا کړي، یا یې په تا خرابه کړي. نو د شیطان دا کوشش دی چې دا کم نقصانات په دې زنا کې دننه پراته دي چې دا د انسانانو ته ورسي، که هغه دنیوي نقصانات دي او که هغه اخروي نقصانات دي چې د آخرت سره تعلق ساتي. شیطان خو هسې هم جهنمي دی، خو هغه دا غواړي چې د جهنم ته مثلا نور خلک هم لاړ شي، نو په هغه باندې به د سختې لږه کمه شي. او د سختې د کمولو یو طریقه دا ده چې انسان د ځان سره په دې سخته کې ملګري پیدا کړي. نو چې کله اوسه دا ملګري په دې سخته کې دننه به وباندې هم دغه شان سخت دی، نه د زړه څه نه څه په ارامي چیزه څه نه څه په ارامي چیزه کسان راسره شتي. نو دغه شان د شیطان دا کوشش کوي چې زه ځان سره جهنم ته زیات نه زیات خلک بوځم. نو هغه خاص هم جهنمي دی، خو کوشش یې دا دی چې دا انسانان هم ځان سره بوځي. او ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره نقل کړې ده چې کله الله سبحانه وتعالی فیصلې وکړي د قیامت په ورځ او جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو شیطان به په هغه ټیم کې د جهنمیانو ته دا خبره وکړي. جهنمیان به ورته وایي چې تا موږ ته ویلي وو داسې کوه داسې کوه. نو هغه به ورته وایي چې ما کان لی علیکم من سلطان، زما په تاسو باندې څه زور خو نه و، ما کوم سړی به زور زبردستۍ باندې د لاس نه نیولی دی او ګناه طرف ته یې بولی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر دا چې ما تاسو له دعوت درکو، تاسو بس په انتظار وئ، نو هغه دعوت مې درکو، تاسو په هغې عمل وکړو. فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما مه ملامته کوئ، ځان ملامته کړئ. نو کوم سړی دی چې شیطان د لاس نه نیولی دی او زنا لی بولی، څوک داسې شته چې به زور زبردستۍ بولی؟ هېڅوک داسې نشته، خو دعوت یې ورله صرف ورکړی چې زنا ښه شی دی، زنا کې دا فایده ده، دومره خوند به پکې، دا به پکې، دغه پکې. هغه معمولي دعوت سره دا بېدینه انسان چې ایمان یې کمزوری، ایمان یې کم وي، هغه د هغه په خبرو کې راشي او روان شي. نو شیطان خو دا غواړي دی که څه شک نشي چې هغه زموږ دنیا او آخرت خرابوي. نو زه به یو څو نقصانات د زنا ذکر کړم تاسو ته، چې تاسو ته پته ولګي چې دا څومره غټه ګناه ده او څومره غټ نقصانات په دې کې دي. او کله چې درته د یو کار نقصانات معلوم وي، نو ته به د هغې نه ځان لرې ساتي. نقصانات چې کله یو سړي ته معلوم وي، بیا دې ځان د هغه کار نه لرې ساتي. په زنا کې اخروي او دنیوي ډېر نقصانات دي.
یو څو تې واورئ. غټ نقصان په زنا کې دا دی چې کم سړی چې زناکاري والعیاذ بالله نو الله سبحانه وتعالی دنه ناراضي او د ته په غضب کې. چې دا غټ نقصان دی. مسلمان دپاره دغه خبره کافي ده چې دې ته وویلی شي چې الله سبحانه وتعالی ستا نه ناراضه دی او تا ته په غضب کې دی. بس د نور نقصانات بیانولو د ضرورت هم نشته چې دغه یو نقصان کافي دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کوم محبت چې د انسانانو سره د خپلو بندګانو سره کوي په هغې کې ستا حصه نشته. د الله سبحانه وتعالی چې کوم دوستان دي په هغې کې ستا نوم نشته. الله سبحانه وتعالی چې د خلکو نه راضي دی د کومو خلکو نه چې راضي دی په هغه خلکو کې ستا نوم نشته. څومره غټ نقصان دی. نو دغه شان الله سبحانه وتعالی په دې ګناه سره انسان ته په غضب کې کیږي. دا غټ نقصان دی. دویم نقصان د مخ د توروالی. سبحان الله کم سړی چې زناکاري د ده په دې مخ باندې یو قسمه توروالی. دا توروالی د ګناه د هغه توروالی نه هغه رنګ چې تور شي سړی چې رنګ به تور شوی نه نه رنګ یې تک سپینې خو د ګناه یو قسمه توروالی چې هغه د په دې مخ باندې. نیک انسان چې کوم وي او چې ځان د ګناهونو لرې ساتي د ده په دې مخ باندې یو قسمه سپینوالی. نو سپینوالی نه مطلب دا نه چې د ده رنګ سپینې تک تور سړی وي خو په دې مخ به یو سپینوالی یو رڼا وي. الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو مبارک په قرآن کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله وایي د هغوی په مخونو کې یو قسمه خاص رڼاګانې او نښې دي د سجدو د لاسه. نو په دې ګناهګار سړي په دې مخ باندې یو قسمه توروالی سړي ته هسې اندازه لګي ژر دا سړی ښه نه وي. ښه ده به ګیره هم پرېښودي. ګورئ ګیره به یې مي او ډېرې غټې غټې خبرې به هم کوي چې موږ داسې دیندار او موږ دغه دینداره. خو چې کوم سړي له الله سبحانه وتعالی بصیرت ورکړی او دیندارۍ نو هغه د خپلې تجربې نه ویلی شي چې یاره دا سړی ماته صحیح نه ښکاري. د دا مخ صحیح نه دی. د ده د مخ نه پته لګي چې دا سړی دینداره نه دی. کوم سړی چې په زنا کې اخته که نه ده به د مخ باندې یو خاص قسم توروالی چې هغه د خلکو ته ښه ښکاره کېږي چې کله به کې سړی سوچ وکړي. درېیم نقصان د زړه توروالی. د زړه هغه نور ختم شي. د زړه نور ختم شي د ده زړه به تنګ وي همیشه. او کوم سړی که چې د زناکاري تاسو تپوس وکړي د زړه دې څنګه په دې زناګانو کې والعیاذ بالله په دې فحش کارونو کې خو ګوره د ده زړه خوشحالېږي نه. د بهر خلکو دا مطلب دا کم چې دا ګناه کوي یارو د فلاني سیمې مزې وکړي. هسې چې مزې وکړي دې تپوس وکړه. څومره چې انسان په ګناهونو کې دننه ورننوځي دومره د هغه د ژوند هغه خوند ورک کېږي او دومره د هغه د زړه کې چې کوم نوري کوم رڼا یي د دین هغه ختمېږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. الله وایي چې څوک زما د ذکر نه او دین نه مخ واړوي په ګناهونو کې اخته وي د الله سبحانه وتعالی اطاعت پکې نه وي د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت پکې نه وي فإن له معیشة ضنکا د ژوند چې د هغه تنګي. د الله سبحانه وتعالی خبر به دي که اوس شک نشته که ژوند یې تنګي. کروڑپتی لکپتی سړی وي سم ښکلی بدن به وي غټ صحت به وي ښه ته به چې بس چې څه نعمتونه دنیا د هغه ده سره شتي خو بیا هم ژوند تنګي. دا زړه یې تنګي زړه خوشحاله نه. دیندار سړی غریب به وي مال به ورسره ډېر نه وي بیماري به پرې وي خو خوشحاله به وي. ولې ځکه چې اصل خوشحالي د زړه ده. د زړه ته ظاهره کې بدن ته مه ګوره ظاهره کې څه دي چې د زړه دې خفه وي نو که تا سره هر څه وي نو هغه اثر نه کوي. کله چې په تا باندې معمولي تبه راشي یا دغه پرېږده معمولي په غاښ دې دړلی شي معمولي په وړي کې غاښ باندې دړلی شي نو بیا دې ته پکې ستا سوچ دي چې پاکستان کې تاسو دومره مال دی یا خپلې ځمکې ته دې سوچ دی چې دې جمع کړي دلته اخلي پسې نوره پسې هم ګوري او بچو ته دې سوچ دي دا معمولي غاښ دا ډړ چې دی ستا ټول ژوند هغه خوند خراب کړي. معمولي دړي ګورئ والله العظیم زم چې دې څوک به نه چې په دغه ټایم کې به دې ته لا سوچي چې زما بچي دی زما کور دی زما نه په دغه ټایم کې دغه سوچ کړي چې دا ډړ به څنګه ختمېږي. نو چې سړی ګناهونه کوي د هغه په ژوند کې به خوند د کوم ځای نه راشي.
یو سړی په دغه کې لګي د الله سبحانه تعالی نافرماني، د رسول صلی الله نافرماني، الله یو څه دی کوي بل څه، پیغمبر یو څه دی کوي بل څه، دې ژوند کې به راحت او خوشحالي د کوم ځای نه راشي؟ یو نقصان په زنا کې دا دی غریبي، او حدیث کې دا راځي، امام بیهقي رحمه الله دا حدیث راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زنا د لاسه انسان غریب کیږي. زناکار سړی غالبا دی غریبي، او د بدکار سړی او فحاش انسان دی غریبي، نهري ژوند د غریبۍ ټول ژوند نه مزې وانخلي، کومې چې صحیح مزې دي او جایز او حلالې مزې دي هغه درته میلاو نه شي. دا ډېر خلک په ډېرو خلکو دا تجربه شتي او داسې به لیدلي چې دا یو نیم سړی په مسافرۍ کې په کلونو پروت وي بهر، په کلونو ټول داسې نه ځم یو نیم سړی داسې په کلونو به دی بهر پروت وي، 10 کاله او 8 کاله او 12 کاله او 15 کاله. چې ته د هغه تحقیق وکړې پته ولګي هغه سړی بدکار دی او هغه دغه خون اخیستی یا والعیاذ بالله د هلکانو او یا والعیاذ بالله د جنکو، دغه خون اخیستی نه د خپله ښځه یادېږي او نه د بچي یادېږي او هېڅ ورته هم نه یادېږي. داسې شتي داسې که نه شتي؟ داسې شتي. نو سړی به وایي چې صحیح ده چې دغه خو ده وبېلله، ښځه یې وبېلله، بچي یې وبېلل، دومره کلونه وشو هغه یې ونه وي، خو پیسې خو یې جمع کړي که نه. والله العظیم د الله په کور کې د قسم خورم داسې چې کوم سړی ورشه پسې قرضونه علاوه د هغه سره هېڅ هم نشتي. نو ته به ورته حیران شي چې 12 کاله 15 کاله ته مسلسل تلي ته نه درسته هغه پیسې چی شوې، اته چې کومې ګټلې هغه چی شوې. د باندې د ذلت ژوند یې د غریبي پرې راوستي الله سبحانه تعالی. او دا پیسې د کومې چې دی ګټي دا یا دی په جنکو خوري او یا دی په هلکانو لګوي، دا د ژوند. نو بچو له نه رزق ولېږي، نه مینه محبت، او نه په خپله دغه پیسو نه مزې واخلي. یو سړی دی صحیح دی چې د بچو حق ادا نه کړو خو خپل ژوند یې ښایسته کړو، نو دې د پیسې صرف دې لپاره ګټي والعیاذ بالله چې به ښکلې هلکانو یې ولګوي، او دې لپاره ګټي چې به جنکو یې ولګوي. یو ټلیفون ورته جنۍ وکړي، صحیح ده زه به تا سره ځمه، ماله به دا کار کوي. زما خوا ته یو کس راغلی و، هغه څه مسله وه، څه کیس یو، نو دغه شانتې یو جنۍ پیسې تښتولې، ښه څو پیسې تښتولې، صرف په 2 ټلیفونونو باندې 15 ریاله وړي دي. او ما ته د خولې چینګه کړې وه، شیخ صاحب لرې کېږم 15 که اوس ته زه ووایم چې دې ځای کې یو غریب دی، یو 1000 ریاله ورکوه، غواړي چې کلي ته غریب لاړ شي ټکټ ورسره نیسي، نو بیا به 100 ته ما ته بیانې. او د فحاشۍ دپاره او جنۍ له چې پیسې ورکوي به دا سره 15 ریاله دي، وایي دا 15 ما د بل چا نه قرض کړي. 15 ریاله که ده هسې د بل چا نه قرض کړی وی او خپلې بوډۍ مور له لېږلی وی او بوډا پلار له لېږلی وی او د ښځې له لېږلی وی، بچو له لېږلی، او که دا هر څه نه کولی ځان له پیسې خوړلی وی، څه اغوستی وی، استعمال کړی وی. خو دا غریبي او د ذلت دا ژوند او د فقر دا ژوند دا په دوی باندې الله سبحانه تعالی طرف نه وي. او د فقر ژوند مطلب دا نه د غریبۍ ژوند چې د ده سره به ریال بلکل نه وي، روپۍ به نه وي، نه د ده سره به پیسې وي، خو هغه پیسې ده ته به پکې فایده نه رسي، ده ته به پکې راحت نه وي، ده ته به سکون نه وي. دا هم غریبي ده که نه، دا هم فقیري ده چې پیسې جمع کوي د ښکلي هلکانو دپاره، پیسې جمع کوي والعیاذ بالله د جنکو دپاره، ځان پې ستړی کي به اخره کې بیا چېرته یو هلک ورسره میلاو شي، هغه له پکې په 4 زره موبایل والي، هغه له پکې ګاډی والي، او هغه له پکې نور څه داسې جنۍ والعیاذ بالله. او خبرې به ښه صفا کوو چې زموږ نه د معاشرې دا مرض ختم شي. نو داسې خلک شتي چې هغوی په کلونو د کور نه بهر ناست دي او کور ته تللی نه شي، ټکټ ورسره نه وي، خو 14 کاله یې تېر کړي، 15 یې تېر کړي. نو په هغو کې چې کوم کسان په دې مرض کې اخته وي، نو دا فقر او ذلت دا په الله سبحانه تعالی راوستی. بل غټ نقصان پکې دا دی چې د دې انسان چې کوم عزت هغه ختم شي، د الله په نسبت باندې د بېعزته انسان وي، د الله په نسبت باندې دا څه د بېعزته انسان. یو روایت کې دا راځي، ګوره څومره عجیبه روایت دی، دا خو زما اراده و چې دا به ما د لیوات په دې موضوع کې بیان کړم، خو دلته به بیان کړم. امام طبراني رحم الله دا روایت راوړی، وایي چې کله په یو قوم کې زنا عامه شي او خاص کر الک د الک نه شهوت پوره کوي، رفع الله يده عن الخلق، نو الله خپل لاس اوچت کړي د خلکو نه،
فلا یبالي فی ای واد هلکو. نو د الله بیا هېڅ پروا نه چې دوی په کومه کنده کې او په کوم خوړ کې او په کوم غر کې او په کوم ځای کې دوی ولیږي مردارېږي، الله ورسره هېڅ پروا نه. ګوره د الله هېڅ پروا نه. نو چې الله سبحانه وتعالی لاس اوچت کړي د انسان نه او الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت نه کوي او الله سبحانه وتعالی په هغه برکت نه راوروي او په هغه رحمت نه راوروي، د دې انسان به څه ژوند وي؟ دا څه ژوند شو؟ نو دا غټ نقصان دی چې د دې انسان مقام د الله په نسبت باندې ختم شي. د الله په مخ کې دې سړي مقام څه شي؟ ختم شي. ګوره موږ څومره کوشش کوو چې د پلار په مخ کې زما ښکلی مقام وي، چې زما پلار ته پته ونه لګي چې داسې غلط کار داسې کوي. موږ څومره کوشش کوو چې زموږ د مور په مخ کې زموږ مقام برابر وي، او موږ څومره کوشش کوو چې د دې استاد په مخ کې زه برابر یم. ډېر داسې چې مونځ او درس نه کوي، ګناهونه نه کوي، چې کله عالم سره کښېني ځان به داسې ځان به شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کړي. دا د دې لپاره چې د استاد په مخ کې زما مقام برابر وي بس. نو بیا به مونږ کوشش نه کوو چې د الله په مخ کې زموږ مقام برابر وي. داسې نه چې د الله په مخ کې زموږ دا مقام ختم شي او الله به مونږ باندې ذلت ژوند راوړي. ګوره څومره غټ نقصان دی په دې زنا کې دننه. دغه شان په زنا کې دننه دا غټ نقصان دی چې هغه پاک نوم هغه ته ختم شي او په ده باندې نوم د څه پرېوځي؟ د فاجر، فاسق او زناکار. یوازې دا نوم څومره بد نوم دی. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي چې داسې ویله کېږي چې پلانی زناکار. څومره سخا نوم دی او څومره بد نوم دی. پلانی زناکار، پلانی فاسق، پلانی فاجر. کور ته پرې نه دی ګوره، دا سړی مه راوله کور ته وایي. دا څه ژوند شو چې له چا سره میلاویږي دعا سلام کوي، دوه کسان ولاړي، د درېیم په شله شي ته سره ولاړ وي، دا زناکار وي. هغه ویل نه ما سره سلام کوي، صحیح سلام سره لار کوڅه کې کوو، ما ته چې کور ته بوځي چې د بیټک ته بوله چې دا پلیت سړی ګوره. دا معمولي نقصان دی چې په انسان باندې په معاشره کې دا نوم پرېوځي چې دا پلیت انسان دی، دا زناکار انسان دی او خلک پرې ځان لرې ساتي. دغه شان د دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کوم ټیم کې چې دی زنا کوي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن. کوم ټیم کې چې زنا کوي د دنه د ایمان هم براوتی. او دا مسله ما په تېر شوي درسونو کې تفصیل سره بیانه کړی. یو نقصان په دې کې دا دی چې هغه حدیث ما تاسو ته ذکر کړی، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله وایي په ما پسې دوه ملایک رالو، زه ځان سره بوتلم او موږ په یو تنور باندې تیر شو، په هغې کې دننه زناکار سړي او زناکارې ښځې وي. حدیث ما تاسو ته بیان کړی. او د لاندې نه به لوګی راغی، هغو به چغې کړې. نو دا د زناکارو خلکو ځای دی. رسول صلی جماعت ته ورنه ویستو، په هغې کې لغړې ښځې او لغړ سړي پراته و دننه. نو دې ملایکو ما ته ووایي چې دا انهم الزنات، دا هغه زناکار سړي او زناکارې ښځې دي. کوم سړی چې په دنیا کې زنا کوي، آخرت کې د ځای دقه دی. ګوره غټه خبره پکې دا ده او غټ نقصان پکې دا دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. الله وایي پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دي او پلیت سړي د پلیتو ښځو دپاره دي. دویم ټولګی کم یو دی، د سور اوچت خلک دي. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک سړي د پاکو ښځو دپاره، پاکې ښځې د پاکو سړو دپاره. نو کوم سړی چې زناکار شي، په دې اولني قسمه خلکو کې حساب شي، دی پلیت سره بیا پلیته ښځه لګي. او د پلیتې ښځې سره کوم سړی لګي؟ پلیت سړی ورسره لګي. د پلیتې ښځې سره پلیت سړی لګي. د پاک سړي سره پلیته ښځه چېرته نه لګي او د پاکې ښځې سره پلیت سړی چېرته نه لګي. نو کوم سړی چې صرف په دې زنا کې پرېوځي، دا نوم د هغه نه اوچت شي، د ده نه خبیث جوړ شي. خبیث پلیت انسان ته ویلی کېږي، د ده باندې د خباثت هغه نوم پرېوځي. او هغه بل چې کوم دی چې زنا نه پاک دی، هغه ته طیب ویلی کېږي، پاک انسان ورته ویلی کېږي. د هغه افعال پاک دي، د هغه کارونه پاک دي، د هغه ناسته پاسته پاکه ده، په خپله پاک انسان دی، اوچت انسان دی. دا پاک خلک لکم چې الله وایي چې والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. الله د دوی خبره کړې ده په قرآن کې، الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. الله وایي کوم خلک چې پاک او پاک ژوند تیر کړي، لکه د زنا نه لري، د هر قسمه فحاشۍ نه لري، د خبیثات او خبیثون د دوی نه هغه لري، پاک انسان. الله وایي کله چې دوی مړه کېږي او ملایک پسې راشي
او ساعت اخلي نو په دغه ټیم کې ملائک دوی ته څه وایي یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ملائک په سلام اچي او بیا ورته وایي نن جنت ته ننوځئ د هغه پاکوالي د لاسه کوم چې په تاسو کې دننه د هغه عمل د لاسه چې تاسو په دنیا کې کړی ده. په دنیا کې د دوی عمل څه و؟ د زنا نه یې ځان پاک ساتله، د فحاشۍ نه یې ځان پاک ساتله. او زه چې د زنا ټکوم ګورئ په دې کې هر قسمه زنا دننه راځي. یوازې زنا دغه نه ده چې سړی د ښځې سره ملاوي نه، زنا اقسام ما په اوله کې ذکر کړي ټول اقسام پکې دننه راځي. په زنا کې غټ نقصان دا دی چې دا سړی د خلکو مخکې سپک شي، نو څوک پې یقین نه کوي. خپل بچی ته خلک لرې ساتي، خپل کور ته خلک لرې ساتي، خپل معاشره ته خلک لرې ساتي. د دې سره ناسته پاسته نه کوي، داسې نه چې د ده د لاسه زه بدنام شم. ځکه که یو سړی دروند انسان یې که نه هوښیار انسان یې دا یو نقصان ولا کافر یې چې په معاشره کې ته بدنامېږي د دې د لاسه او خلک به درته په سپک نظر ګوري ما دا کو دا پلانې. سبحان الله د دې زناکار انسان نه او د دې فحاش انسان نه او فاسق انسان نه یو قسمه خاص بین دي چې دا په مؤمن باندې لګي. والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې بین کېږي، خو دا بین په مؤمن انسان باندې لګي. د دې سره به دې زړه نه کېږي ناستې ته، تا سره به دعا سلام وکړي سره زړه به تنګ شي، بس هسې ستا د ضمیر ته وګوره دا سړی صحیح نه دی. حالانکه هغه به ظاهره کې ښه برابري، خو یو خاص قسم بین، یو خاص قسم اثرات پر انسان باندې الله سبحانه تعالی راوستي دي چې د خلکو ته پته ولګي دي اوچتو مؤمنانو ته چې دا سړی ګوره پلیت انسان دی، دنه ځان لرې ساتي. تاسو وینئ کوم سړی چې زناکاري د ده د مخ ته چې وګورئ چهرې پې له پاسه پرتې ښه په قسمه قسم بیماریانو کې دی اخته وي. بیماریانو تفصیل ما په اولني درس کې کړی کوم چې زنا سره تعلق ساتي، هغه بیماریانې ما ذکر کړي چې د کومې کومې بیماریانې قسمه قسم بیماریانې دا په دې انسان باندې راشي. نو دا څومره غټ نقصان دی چې د ده په دې مخ باندې تیرې پرتې او د دې جسم نه یو بینځي چې هغه په مؤمن باندې لګي. داسې بین نه وي لکه سړي نه چې عام دي چې خوشبوز یې بینځي، دغه بین د مؤمن ته محسوسېږي. زړه یې وایي، ضمیر یې وایي یاره دا سړی صحیح نه دی، زر ته زر د نه ځان خلاصول غواړي. د دې سره ناسته پاسته وله خوند نه ورکوي. داسې ډېر کښي کله کله موږ سره یو سړی میلاو شي، بس دا زړه وایي چې و د دې سړي نه فارغېږي کله دا مخ یې په سړي باندې بد لګي. حالانکه ډېر اخلاقي وي په ظاهره کې او ډېر احترام او عزت به هم کوي، خو دغه سره دغه احترام او دغه عزت او دغه اخلاقو باوجود ستا به د دې سره ناستې ته زړه نه کېږي دې انسان کې بس یې چلي. او دا مؤمن چې تا سره میلاو شي د دې مؤمن یو قسمه خاص برکت یي. سړی یاره چې د سره ټول عمر زه په دې مجلس کې ناست وی دی زما سره ناست وی ما ده ته کتی به مخ، نو دا برکت او دا نور او دا خوشبو دا به ده کې دننه د څه د لاسه راغلي؟ د نیکیانو د لاسه راغلي او د دې د لاسه چې دی ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. بیا دا نقصان ته پکې ګورئ چې څوک د وخت نه مخکې یو کار کوي، الله سبحانه وتعالی هغه له دغه شی نه ورکوي. چې څوک د وخت نه مخکې یو کار کوي، الله سبحانه وتعالی دله هغه څه نه ورکوي کوم چې دی غواړي. مثال پې تاسو له درکړم، لکه اوس یو سړی د خپل پلار یې مړ کړو د میراث دپاره، یو سړی د خپل پلار یې مړ کړو د څه دپاره؟ میراث دپاره. ده ته به میراث کې څه نه میلاوي. دا سبا له چې کله د ده پلار مړ شو، ده وویشو مړ شو او بیا دی لاړ چې زما په میراث کې شومه حصه ده، ده ته به موږ ووایو چې ستا یو روپۍ هم نه راشي، ځکه چې تا خپل پلار وژلی. نو ګوره ده اوس یو شی غواړي د وخت نه مخکې، یو شی غواړي د وخت نه مخکې، سزا یې دا شوه چې دا شی به ورته نه میلاوي. صاحب دا خبره ته سره ذکر کړي، درد به دې ذکر کوم. ګوره د کوم سړي چې واده نه وي، ښځه یې نه وي، دی زنا کوي، نو دی د وخت نه مخکې موقعو ته لا نه دی راغلي او دی خونه غسته غواړي. اکثر دا انسان کوم چې د واده نه مخکې زنا کاري، دا انسان چې کله واده وکړي بیا د ښځې ساتلو نه وي. دا واضح خبره. دنیا داسې بیماران ګرځي والعیاذ بالله. الله سبحانه تعالی دې زمونږ معاشره د دې ګن بلا نه لرې ساتي، والله چې موږ لرې ساتي. کوم سړی چې د واده نه مخکې زناګانې کوي، اکثر داسې چې دی د ښځې د ساتلو نه وي، چې وخت راشي بیا هېڅ نشي کولی. ولې؟ ځکه چې ده تادي کړې ده،
چې تادي وکړه الله سبحانه وتعالی به سزا دا راوسته چې د هغه نعمت نه محرومه کو کوم چې د لپاره حلال اوس دغه حلال نعمت نه دی خود نشي اخیستی. لکه بل مثال نن سبا په هلکانو کې د مرشتي په بعضو جنکو کې هم دا مرشتي ما ته سبا ولیکي چې زه خبرې ښه صفا کوم که زنانه دا خبرې اوري که سړي اوري که بوډاګانې اوري که ماشومانان یې اوري خو دین دی هغه موږ د چا نه پټولی نه شو. نن سبا ډېر هلکان او بعض جنکۍ دا کار کوي چې په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي نه د شپې په تورو تیرو کې په کټ کې چې کله یوازې پروتي یا په باتروم کې دننه والعیاذ بالله هلک دی که جنۍ ده کار دواړو دپاره حرام دی. اوس ګوره وخت راغلی نه دی هغه کوم چې د خون اخیستو وخت دی هغه لا شتي نه دی د وخت نه مخکې خون اخلي سزا یې دا ده چې کله دا وخت راشي دی به خون نشي اخیستی. او داسې ډېر شوي دي که نه دي شوي. نن سبا د ځوانانو ګوره غټ مرض دقه دی ډاکټرانو سره حکیمانو سره د هلکانو غټ مرض هغه دقه دی چې د جنسي طاقت هغه کمزور دی. جنکو هم دا مرض دی بچی نه کیي د دې دلته بچی هم نه کیي. انشاءالله دا خبره زه تفصیلا مخکې ذکر کوم په دې کې چې کوم نقصانات دي بچی نه کیي د دې دلته ګوره الله دغه نعمت واغستو ځکه چې د کوشش کړی چې د وخت نه مخکې دا نعمت دی حاصل کړي او په حرامې طریقې سره حاصل کړي نو سزا ول الله دا ورکړه چې دغه خون نه محرومه وساتو د عمر بر دپاره د ټول عمر لپاره محرومه کړو. دا په دې زنا کې څومره ګډ نقصان دی چې ته د نعمت نه به څه شوې محرومه شوې. په زنا کې بل غټ نقصان دا دی چې موږ ټول دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته بوځي او هغه جنت کې چې کوم نعمتونه دي قسمه قسم چې د هغې نه موږ خوند واخلو او په کې یو نعمت دی د جنت هغه حورې. هر مسلمان دا ارمان دی چې زه لاړ شم جنت ته او د دې حورو نه زه خوند واخلم او دوی سره زما ملاقات وشي. کم سړی چې په دنیا کې په حرام خون اخلي آخرت کې به جنت کې دا خون نه میلاوي. او هغې کې ښه واضحه لکه حدیث کې دا راځي چې څوک د دنیا دا شراب څکي نو ده ته به د کوم شي شراب نه میلاوي ده ته به د جنت شراب نه میلاوي ځکه چې ده په دنیا کې په دې حرام سره مزې اخیستې دي دغه حرام کار یې کړی او د هغې سره مزې اخیستې الله به په آخرت کې هغه شراب حرام کړو. نو کوم سړی چې په دنیا کې د پردۍ زنانه نه خون اخلي چې هغه د ده لپاره حلاله نه ده سزا یې دا ده چې د جنت حورې به ده ته نه میلاوي هغه مزې دې نشي اخیستی. دا څومره غټ نقصان دی. دغه شان زنا د لاسه زنا کې ګوره غټ نقصان دی خپلولیانې ختمېږي د زنا د لاسه خپلولیانې ختمېږي او داسې خپلولیانې چې پلار او بچی د دوی رشتې ختمېږي د ښځې او د خاوند رشتې ختمېږي. یو سړی زناکار دی والعیاذ بالله د زنانو سره پټ تعلقات ساتلي ښځې ته خبر شوه خپل سامان یې وتړو چېرته لاړه پلار کره لاړه په کار هم داسې ده په کار هم داسې ده د زناکار سړي سره ژوند تېرول دا نه دي په کار. زما په دې کړه د عربو دا ښځې ډېرې خوښې دا هوښیارې دي په دین پوهېږي دا اکثر دې علماو ته ټلیفونونه راځي تپوسونه دې کوي او پروګرامونه زه اورم نو یوې پکې ورځ ټلیفون وکړو شیخ زه خپل خاوند کور مې پرېښودی دی پلار کور ته تللی یم خو لا بعض خلک ما ته وایي چې ته دې د لاسه ګناهګارې ته خاوند کور پرېښودی هغه ورته وایي هغه عالم ورته وایي چې ولې دې پرېښودی خاوند وایي مونځ به یې نه کوو ما ورته وایي چې مونځ نه کوې زما تاسو رشته هغه عالم ورته وایي ښه زبردست کار دې کړی وایي چې سړی قطعا مونځ نه کوي د مسلمان نه د سره ژوند څنګه تېروي ته. دغه شان یو زنانه ټلیفون کړی او فتوی غوښتلی و عالم نه وایي زه خپل خاوند پرېښودی شم او که نه هغه وایي په څه وایي سګرټ څکي له خولې نه څښا بینځي به ما او ما به نو د هغه دا مخ بدلېږي چې دا انسان په مخه د الله سبحانه وتعالی نافرماني کوي نو دا غیرت ته لاسه دیني غیرت ته لاسه دې سړي سره زما زړه نه لګي. اوس سړی زناکار دی هغه سره به ښځې څه ژوند تېر کړي دې بهر هر څه کوي ښځه به دې ته په انتظار ناستئ او الله څه وایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پلیت سړي سره پلیته ښځه لګي د پلیت سړي سره پاکه ښځه ژوند نشي تېرولی. نو ما څه خبره کوله چې د دې د لاسه رشتې خرابې شي د دې د لاسه د مور پلاسه چې کومه رشته ده هغه خرابه شي د دې د لاسه انسان په حرام مال کې کله نه کله پوریزو حرام به ګټې ځکه چې دی به زنا کوي د زنا لپاره پیسې نه
نو چل به کوي په حرامې طریقې سره د پیسې به پیدا کوي. د دې د لاسه انسان نه ظلم کېږي، د دې د لاسه انسان خپل بچي تباه کېږي، بچي تباه کېږي د دې د لاسه. دغه چې یو سړی لګیا دی د نورو اولاد تباه کوي، د نورو اولاد بربادوي، نو ولې دغه به دغه شی دی نه د ده بچو ته څوک څه نشي ویلی، د ده کور کې چې کومې زنانې دي هغو ته څوک څه نشي ویلی، او دی چې دی لګیا وی دی به هر څه کوي. دا د ده خپل ګمان دی چې زه ډېر هوښیار یم او زه ډېر اوچت یم او زما بچي داسې دي او زموږ خاندان دا دی او زموږ نسب دا دی. دا دغه سړی درته موږ وایو ته به خپل ګمان کې داسې نور ته خبر نه یې، دا یو قرض دی لازم به دنه اخلي. د دې د لاسه انسان هغه بچي چې د هغه تباه و برباد شي، د دې د لاسه انسان کور چې د هغه تباه و برباد شي. دغه شان د دې د لاسه د دې زنا د لاسه کله نه کله انسان په قتل کې پرېوځي، د قتل په شان ګناه کې پرېوځي. یو جنۍ سره به زنا وکړي دی، اوس په دې یېره کې دی چې دا جنۍ چاته دا حل ونه وي نو څه چل به وکړي، دا جنۍ به ووځي، مړه به یې کړي. د څه د لاسه د ګناه د لاسه لاړ او په دغه کې پرېوتو، په دغه قتل کې پرېوتو. ګوره دې نقصان دی. ګوره حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړی، وی هر نیمه شپه، هر شپه چې کله د شپه نیمه شي نو د اسمان دروازې کولاوي شي، او چې څوک هم دعا غواړي الا استجاب الله له، چې څوک هم د الله نه څه غواړي الله ورله ورکوي دغه ټیم کې، الا مګر زناکار سړی او زناکاره ښځه د دوی دعاګانې نه قبلېږي. چې کوم سړی په دې ګناه کې واقعي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپې نه بعد الله هر دعا قبلوي، خو د دې خبیث انسان، د دې پلیت انسان او د پلیتې ښځې دعاګانې دا نه قبلېږي. غټ نقصان پکې بل دا دی چې جنت ته رتلو نه به منع شي. او دا روایت امام طبراني رحمه الله راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته هغه انسان نشي تللی شیخ زان چې هغه زناکاري، جنت ته نشي تللی. بل حدیث کې دا راځي، دا څومره غټ نقصان دی، السماوات السبع واسمانونه والارضین السبع، او وزمکی واسمانونه او وزمکی لیلعن الشیخ الزانی، دا لعنت وی باغ انسان باندې چې هغه زناکاري، دا واسمانونه دا ووانه زمکی دا لعنت وی باغ انسان باندې چې هغه زناکاري. د کوم ځای نه برکت راشي د په ژوند کې، د کوم ځای نه به دی کامیاب شي چې هغه انسانان خو پرېږده، هغه اسمانونه او ځمکه هم په ده باندې لعنت و. د شان روایت کې راځي، دې ته غوږ کېږدئ، خرایطي دا روایت راوړی دی، په دې کې دي المقیم علی الزنا، کوم سړی چې همیشه زناکاري او دی عادت یې زناګانې کوي، کعابد وثن، لکه دی چې د بوت بندګي کوي. کوم سړی چې همیشه زناکاري او د هغه کاري لکه دی چې د بوت بندګي کوي، دا دومره سخا مرض دی، دا دومره پلید کار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ لرې ساتي او لرې زموږ حفاظت وکړي. دا یو څو نقصانات، اگر که په دې موضوع کې چې انسان ته نور شي نقصانات ډېر زیات دي، خو دا ما یو څو نقصانات تاسو ذکر کړو چې زموږ د زړه الحمدلله د دې ګناه نه تور دی، خو چې ښه تور شي. چې کله انسان نقصانات انسان ته معلوم شي که نه د دغه زړه د دې ګناه نه تور شي، چې څوک ورته نقصان نه یې ښوولی نه د هغه ګناه نه یېرېږي نه. اخرنۍ دوه خبرې زموږ په دې درس کې، زنا خو یو دغه ده چې یو سړی راولګي او د پردۍ زنانه سره چې د لپاره حلاله نه د هغې سره جماع کوروالی کوي، دا خو واضح ده، دې دا سړی زنا وایي. زنا یو بله د هغې ته ویل کېږي په عربۍ کې لیواط، هغه فحاشي چې هغه د لوط علیه السلام په قوم کې وه. او لیواط څه ته وایي؟ هلک چې کله د هلک نه خپل شهوت پوره کوي. په پلیتوالي کې غټ پلیتوالی هغه دا دی، په پلیتوالي کې غټ پلیتوالی دا دی، لکه پلیت خو ټول پلیت دي که نه، خو په دې پلیتو کې غټ پلیت هغه دا دی چې سړی د سړي نه شهوت پوره کوي او جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي. د هغې زنا نه یو سړی راولګېد د جنۍ سره زنا وکړه، هېڅ شک نشته چې د غټه ګناه وکړه، دی په دې پلیتو کې شمار شو او دغه نقصانات چې کوم ما ذکر کړو دې کې دی راغی، الا دا که توبه وباسي جدا مسله ده. خو چې یو سړی راولګي سړی د سړي نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل دی لکه څوک چې دا کار کوي، او که هغه مفعول به دی کوم چې دې لپاره ګرځي چې خلک والعیاذ بالله ما سره دا کار وکړي،
دا دواړه د دې انسان نه غټ پلید دي کوم چې د ښځې نه خپل شهوت پوره کوي. په دې کې تاسو ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ؟ که نه دا دویم چې غټ پلید دی دا اولنی غټ پلید دی دا کوم چې ما ذکر کړو. ولې؟ ځکه چې د فطرت الټه شوی دی، د ده نه زناور جوړ شوی دی، انسانیت او هر څه ختم شوي. الله سبحانه وتعالی دې ګناه ته منکر ولا منکر وتأتون في ناديكم المنكر. وبل ذکر الله وی د لوط علیه السلام مبارکې ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الله وی د هغه خلکو نه هغه ما آزاد کړو، د هغه خلکو نه مې بچ کړو چې هغوی به خبائث کول. خبائث یعنې پلید کارونه به یې کول. الله دې فعل ته پلید ویلی. نو چې کله د انسان فطرت الټه شي او کله چې د ده بصیرت ختم شي او کله چې د ده عقل کمزوری شي او کله چې دینداري ختمه شي به دې مرض کې اخته کېږي. هغه ده چې هلک د هلک سره زنا کوي. او دا مرض زموږ په دې قوم کې ګوره په بعضو خلکو کې شته. بعضې علاقې داسې دي چې هغه خلک خو مشهور دي په دې کارونو باندې چې هغوی دا کوي او د ځان سره والعیاذ بالله هلکان ساتي، بلکې بعض ځایونو کې هلکان په پیسو باندې خرڅېږي. هلکان خرڅېږي نو دی په ده باندې بولي ولګي، یا دا بس په 10,000 شو، دی په 10,000 شو، دی په 40,000 شو. دی د هغه سره اوسېدي خو نه شي ښځې په نه، مطلب ده چې د خرڅ شو نو هره شپه به دی د هغه سره تېروي. او هغه م وایي زه سړی یم او دا کوم چې خرڅ شوی دی څه وایي؟ دی وایي زه م سړی یم. او دواړه د انسانان وایي، دواړه بدترین زناور او د دواړه بدترین مخلوق دی د الله په دې ځمکه باندې. سړی د سړي نه شهوت پوره کوي، زناور هم داسې نه کوي. زناور ګوره دا کار نه کوي. زناور نر د نر نه شهوت نه پوره کوي سوای د 2 زناورونه چې نر د نر نه شهوت پوره کوي، یو خر او بل خنزیر سور. خنزیر چې کله ودرې شي ماده میلاو نشي، مؤنث ورته میلاو نشي، نو بیا نر د نر نه خپل شهوت پوره کوي. دغه شان خر هم کوي کله ناکله. د دې 2 زناورو نه علاوه یو زناور هم نر د نر نه شهوت نه پوره کوي. نو دا کوم انسان کې چې دا کاري ستاسو څه خیال دی د ده نه دا زناور ښه نه دي؟ زناور ته خو پته دی چې دا کار څوک نه کوي. دی د زناورو نه بدتر دی او په زناورو کې د 2 زناورو په شان کار دی کوي، یا د سور په شان او یا د خر په شان کار دی کوي. زناور هم دا کار نه کوي، هغوی هم دا کار بد ګڼي. دا اوس سړی به د سړي نه څنګه شهوت پوره کوي او ښځه به د ښځې نه څنګه شهوت پوره کوي؟ خو ما تاسو ته ووایي که نه چې کله فطرت الټه شي او کله بصیرت ختم شي او کله عقل ختم شي او کله دین کمزوری شي نو به انسان هر څه کولی شي. د الله سبحانه تعالی شکر وباسئ چې زموږ دا معاشره چې څه نه څه پاکه ده، څه نه څه موږ داسې وایو چې بلکل پاکه ده. زموږ دا معاشره چې څه نه څه پاکه ده او موږ چې الحمدلله الله سبحانه تعالی د دې ګناهونه لرې ساتلي یو. نو دا ګوره مه وایئ چې لکه زه پلانې او د پلاني زوی دا خاص د الله سبحانه تعالی مهرباني او رحم دی. بس دا قیسې چېرته ونه کړي چې زه د پلاني زوی او موږ خو ځان د ګناهونو لرې ساتو او موږ دا نه کوو دغه نه کوو. غټ غټ هوښیار پکې پرېوتي دي په دې ګناهونو کې، ځان ته یې سوي هغه هم په دې مرض کې اخته دي. نو د الله سبحانه تعالی شکر وباسئ چې الله سبحانه تعالی موږ له پاک دین نه کړی دی، د ښکلی دین یې موږ له راکړی او د هر هغه پلید کار نه الله سبحانه تعالی موږ لرې کړي. لوط علیه السلام په قوم کې دا مرض و، د دې هلک چې هلک سره شهوت پوره کوي. او ځکه په سلفو کې بعضو علماو دا خبره کړې ده، وی که چېرته الله سبحانه وتعالی موږ ته د لوط علیه السلام د قوم د قصه نه کړې نو زموږ عقل د سره منلم نه چې هلک له د هلک سره زنا کوي. وی موږ نه منله، خو الله ویلي دي نو بیا شوي. نو زه یم که هغه اوس وی نو لیدلی به یم په خپلو سترګو. موږ به یې څنګه نه منو؟ موږ خو ښه منو چې کېږي او ښه شتې. داسې پلید خلک شتي په دې ځمکه باندې، اوس هم شتي چې هغوی دا کارونه کوي. او څومره غټ مرض دی طرفینو ته غټ مرض دی. دا چې کوم فاعل دی، کوم چې دا کار کوي، چې څو پورې ده دا کار نه یې کړی د هلک سره د ده شهوت نه پوره کېږي. که دی د 100 جنکو سره هم میلاو شي خو د ده شهوت نه پوره کېږي. دا مرض دی. نه دی به یې سجل کوي. او دا واقعات موږ ته ښه رارسېدلي، ښه ثقه کسانو بیان کړي دي
چې زمونږ په علاقه کې داسې کس دي چې هغه د هلکانو سره دا بدفعلي کوي، نو بعض اوقات هغه داسې هلکان راټینګ کړي چې هغه هلکان ده ته راضي کېږي نه، نو بیا اخره کې په دې راضي شي چې دې هغه هلک ته وایي چې ته به زما د ښځې سره زینه وکړي، زه به بیا تا سره وکړم. نو دی اول هغه هلک خپلې ښځې له بوځي، بیا چې کله هغه هلک د ښځې نه فارغه شي بیا دی خپل شهوت پوره کړي. دویم دا هغه اولنۍ درجې والا پلیت دی. دویمه درجې والا پلیت دا دی چې هلک ورسره نه راضي کېږي، نو دی بیا هلک اخره کې په دې راضي کړي چې ته به ما سره بدفعلي وکړي، زه به تا سره وکړم. دا دویمه درجې والا پلیت دی. دریمه درجې والا بیا دا دی چې هلک راضي کول مقصدي که هغه په هر څه باندې راضي کېږي، که هغه په هر څه باندې راضي کېږي. دې پورې موږ ته دا واقعات رسېدلي دي چې یو کس هلک سره یاري کول والعیاذ بالله او هغه ورسره نه راضي کېدو، نو په آخر کې د هغوی اتفاق په 15,000 ریاله باندې شوی. 15,000 ریاله په دې باندې اتفاق شوی دی. او اوس په کله کیسونه کې کله څه کله څه کې اوس هوش کې راغلی 15,000 ریاله وړي دي. دا مرض په هغه انسان کې چې فاعل له کوم چې مفعول به والعیاذ بالله، الله سبحانه وتعالی به موږ پر دې راوړي چې دا خبرې زموږ په خوله نه راځي، خو حقیقت چې ښکاره کوي او خلک په دین پوه کوي، لازم به دا خبرې کوي، لازم به دا خبرې کوي چې زموږ د معاشرې نه دا خبره وشي. زموږ د بعض پښتنو ډېر عجیبه غیرت دي، لکه په کور کې دننه به دې قسمه قسم کنځلې کوي دې ښځې ته او دې بچو ته، او داسې کنځلې چې هغه د انسان په خوله نه راځي، او دا وکم او دغه وکم، معروف کنځلې. دا به د کور کې د وړو ماشومانو په مخ کې هم کوي، نو د غیرت یادي نو ته پښتو یادي. ها د انډیا فلم به لګېدلی، جنۍ هلک ته وایي زه په تا مینه یم، هلک ورته وایي زه په تا مینه یم. دی به دغه شان نه چې اکثر به ورته برید هم ته وایي مونږ فلاني نسب سره تعلق ساتو، مونږ ډېر درانه پښتانه یو. او هلک جنۍ ته وایي زه په تا مینه یم، او جنۍ هلک ته وایي هلک جنۍ ته وایي زه په تا مینه یم. زه چې ځو تختو دی ناستې ریموټ ورسره لاس کې یو، ښځه هم ناستې ډډې لګولې او لوڼه هم ناستې یو. ښه دب کې دا نام نهاد غیرتمند چې دی څه ته ناستي فلم ته ناستي. خو که چېرته یو عالم دا مسله په جومات کې بیان کړه چې د زنا دا د نقصانات دي، هلک چې د هلک سره شهوت پوره کوي دا د نقصانات دي، د زنانو بعض مسایل چې د هغې حل دا دی د قرآن حدیث په رڼا کې دی ویره ده ته وګورئ دا مسلې څوک په سپیکر بیانوي. ها قرآن او حدیث کې ته بیانې نه دی عجز ته نام نهاد غیرتمند ته غیرت رایې دي. او کله چې د انډیا ډمان په کور کې دننه لګي او جنۍ هلک ته وایي او هلک جنۍ ته وایي چې موږ مهین یو، موږ به دا کوو، موږ به دغه کوو، ګډېږي راګډېږي. په دې فلمونو کې نور صحیح زه وایم چې چېرته داسې فلم به په دنیا کې نه چې په هغې کې به د محبت قصه نه وي. ټولې جوړ کړي دې دپاره دي چې د انسانان به څنګه خرابوو، خصوصا مسلمانان به څنګه خرابوو، د دې دپاره جوړ کړي. ماشومانان چې متاثره شوي دي، اوس داسې حالات دي په کوم کورونو کې چې دا ټي ویان پراته دي که نه، هلته به دا ماشومه جنۍ او ماشوم هلک هم یو ځای نه پرېږدي، ځکه چې دوی دغه ټي وي نه څه دي زده کړی. دته په دغه ټیم کې غیرت نه رایدېږي، او چې کله چې یو عالم دا مسله بیان کړي چې خلک په دین پوه شي بیا د غیرت رایت شي. زموږ په معاشرې کې دا خبرې ښه نه دي او دا نه دي پکار. دا نه خیر مونږ دي زه دا وایم چې دغه غیرت دې دغه سړي ته مبارک شي، او داسې قسمه غیرت زه رالم خپل ځاني زه به دا بوټ پاکوم او پیزار پې پاکوم. په دې غیرت باندې په دې غیرت باندې موږ څه کوو؟ غیرت خو هغه غیرت دی چې په صحیح ځای کې استعمال شي. د دین الله او د الله پیغمبر بیان کړی دی، موږ د الله او د الله د پیغمبر نه څنګه غیرت کوي چې څو پورې دا خبره موږ واضح نه کړي دوی نو څوک پوهېدی نه شي. ډېر خلک د غریبانان په ګناه کې اخته اوس الحمدلله ګناه پرېښودې ده، ته ورته ولې تا دا ګناه کړې؟ ما ته چا نه ویلي چې دا ګناه ده. مولوي صاحب ما ته دا خبره نه واضح کړې، هغه به چې د اشارتن یو خبر وکړه څوک پرې نه پوهېږي. نو دا خبره ما دا کوله چې دا کوم چې مفعول به والعیاذ بالله د چا سره چې دا کار کېږي ده کوم دا مرضي بیا ګورئ. او داسې خلک شته چې هغوی د 15 کالو د 50 کالو په عمر کې دي، خو په هغو باندې د هغه وخته پورې ورځ نه تېرېږي او شپه نه تېرېږي چې څو پورې چا د هغوی سره دا بدفعلي نه یې کړې، او د دې لپاره هغوی پیسې هم ورکوي. ښه باقاعده پیسې ورکوي چې زه به تا دومره پیسې درکوم، صرف ورته د سره بدفعلي کې نه وي چې ما سره بدفعلي وکړي. دومره غټ مرض کې او په غټ پلیتوالي کې سړی اخته شي.
او دې له بې ځان ته مسلمان خو پرېږده ځان ته دې سړی وي او په ما کې سړیتوب دی او په ما کې غیرت دی او زما بچي دي او زما ښځه والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی په موږ باندې پردې راواچوي والله سبحانه وتعالی دې د دې قسمه ګناه نه موږ او زمونږ بچي زمونږ ښځې زمونږ مشران کشران دي د الله لرې ساتي ما خبره کوله چې د لوط علیه السلام په قوم کې دا مرض و الله په قرآن کې وایي د لوط علیه السلام مبارک کې ولوطا اذ قال لقومه لوط علیه السلام چې کله خپل قوم ته وایي څه ورته وایي اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو دې څه فحاشي کوئ چې لا د اوسه پورې چا نه ده کړې انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوت تاسو پوره کوئ نو د سړو نه پوره کوئ بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې لوط علیه السلام هغوی له دعوت ورکوي خو هغوی نه منله او دې لپاره زه تاسو ته زما یو بیان دی د لوط علیه السلام تذکره په قرآن کې هغه واورئ هلته ما تفصیلا د لوط علیه السلام او د هغه د قوم په منځ کې څه شي دغه ټول واقعه ما تفصیلا بیان کړي الله دغه دعوت ځای په ځای نقل کړی چې لوط علیه السلام هغوی ته نصیحتونه کړي دي او هغوی بې ادب و چې ډېر ښه بې ادبي کړې ده او کړې الله په آخره کې دغه واقعې په آخره کې خپل پیغمبر ته وایي لعمرک انهم لفي سکرتهم یعمهون ای پیغمبر وایي ستا په عمر مې د قسم یې الله ورته وایي هغوی بلکل په دې ګناهونو کې نشه شوي وو دا نشه شي که نه لکه ما تاسو لږ ساعت مخکې دا خبره وکړې چې سړی خپلې ښځې له سړی راوړي دی نشه نه دی چې یو سړی په خپل ځان خرڅوي دی نشه نه دی دی نشه که نه دی د ګناهونو کې انسان نشه شي نشه دی نه بیا په غیرت پوهېږي نه په دیندارۍ پوهېږي نه په دې پوهېږي چې یو رب دی زمونږ نه د پیغمبر لحاظ شتي نه د قرآن لحاظ شتي نه د قوم لحاظ شتي نه د ژبې لحاظ شتي د هېڅ لحاظ نه دی نشه بیا په دې ګناهونو کې نو د لوط علیه السلام قوم کې دا مرض و زه یو څو حدیثو تاسو ته اورم چې دا څومره غټه ګناه ده یو روایت خو ما تاسو ته ووایي امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی دی وایي په کوم قوم کې چې دا مرض ډېر شي هلک د هلک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق الله دغه خلکو نه لاس اوچت کړي فلا يبالي في اي واد هلكوا نو بیا د الله هېڅ پروا نه چې دوی په کوم ځای کې مرداري په کومه کنده کې راولي نو چې الله دې یو قوم نه لاس اوچت کړي او الله به یو انسان باندې مهرباني او شفقت نه کوي او د هغه حفاظت نه کوي د انسان به څه برکت وي په ژوند کې او څه به د حفاظت وشي بل حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم څلور کسان داسې دي چې سحر چې دوی د خوبه راپاڅي نو د الله په غضب کې اخته وي او چې د شپې وده کېږي هم د الله په غضب کې اخته وي د سحر نه د ماښامه پورې او بیا د بل سحر نه بیا د ماښامه پورې او روزانه دوی د سحر نه د ماښامه پورې د الله په غضب کې اخته وي دا څوک دي دا څلور کسان هغه سړي چې د ښځو په شان عادتونه کوي او هغه زنانه چې د سړو په شان چلونه کوي او دریم کم سړی چې د زناورو د څاروونو خپل شهوت پوره کوي او څلورم والذي یأتي الرجال او هغه سړی چې د سړو نه شهوت پوره کوي امام طبراني امام بیهقي دا روایت راوړی ګوره سحر هم دی په غضب کې د الله په غضب کې اخته دی او د شپې هم په غضب کې دی څه به د په ژوند کې برکت راشي څه به د عذابونو نه بچي په بل روایت کې راځي امام ترمذي امام نسائي راوړی لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها الله به د قیامت پر دغه انسان ته نه ګوري کم سړی چې د سړي نه شهوت پوره کوي یا کم سړی چې د خپلې ښځې سره د شاته طرف نه کوروالی کوي نور کم یعنی کم نقصان موږ ذکر کړو دا کافي نه چې الله به ورته نه ګوري دا غټه خبره چې الله ورته نه ګوري خو تباه برباد شو ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی ان الرجل ليأتي الرجل کله چې یو سړی د یو سړي سره کوروالی کوي نو د اسمان چغې وایي د ځمکه چغې وایي د کور د چت چغې وایي او یا الله موږ له اجازت راکړه چې موږ په ده باندې راپرېوځو چې دې تباه برباد کړو الله ورته وایي نه نیټه د نیټه چې کله د نیټه راشي دی او په هغې نیټې سره مړ کېږي نو چې کله هلک د هلک سره لګیا شي شهوت پوره کوي اسمان چغې وایي یا الله ما له اجازت راکړه چې زه راولېږم ځمکه چغې وایي یا الله ما له اجازت راکړه چې زه وچوم او دی پکې دننه لاړ شي د ده د کور دا چت چې دی چغې وایي یا الله ما له اجازت راکړه چې زه پرې راپرېوځم الله ورته وایي نه
په تقدیر کې چې ما کومه نیټه لیکلې ده کوم وخت لیکلی ده په وخت مري څومره غټه ګناه ده هغه ځمکه اسمان ته پته لري چې دومره غټه ګناه غوله بغیرت ورځي خو دې بغیرته کې غیرت نه راشي ځمکه اسمان له ګوره غیرت ورځي په دې باندې چې څنګه د هلک سره لګیا دی او څنګه جنۍ د جنۍ سره لګیا ده او څنګه هلک انسان د زناور سره لګیا دی خو دغه بېایمانو او دغه پلیتو کې چې غیرت نه راشي رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط تاسو که څوک داسې ومومئ چې هغو کې هغه مرض کوم چې د لوط علیه السلام په قوم کې و فاقتلوا الفاعل والمفعول به دواړه به وجنئ امام ترمذي امام ابو داود دا روایت راوړی او بیا وجلو کې اختلاف ته څوک وایي چې د غره نه به یې راغوځاري څوک وایي چې په کاڼو به یې ولي څوک وایي دیوال به پرې راغوځاري څوک وایي په یو څښا ځای کې به بند کړي دواړه تر دې چې دوی مړه شي الغرض دا چې دوی سزا په شریعت کې څه ده هغه مړه کول دي دا دومره غټ فساد دی اقتلوا الفاعل والمفعول به دواړه ختموه دا غټ مرض دی په معاشره کې چې کله دا خلک پیدا شي که نه والله لازم په خپلو بچو به یېرېږي پالکان به یېرېږي په امن کې به ته نه د دې خبیث او پلیت انسان د لاسه کوم چې به دې کلي کې ګرځي او دا مرض پکې داسې که نه خپل خلک په خپلو زامنو باندې به سړی یېرېږي پالکانو باندې به یېرېږي د دې پلیتانو خلکو د لاسه او د دې شرمخانو د لاسه هغوی له خو نه خپل بچی شتي نه وله خپله مور شتي نه وله خور شتي او نه وله ښځه شتي خو هر څه ته تیار خو ته به یېرېږي چې الله چې ته زما دا بچی زما دا کشر چې د ده په لاس ورنشي او نن سبا غټې فتنې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله من عمل عمل قوم لوط الله لعنت دی په دغه خلکو باندې کوم چې هغه کارونه کوي چې هغه لوط علیه السلام په قوم کې درې پېرې رسول صلی الله دا خبره کړې وه دا یو زنا ده او یو پلید کار دی ځان لرې ساتل پکار دی یو بل زنا او هغه ده چې سړی په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي او جنۍ په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي او دا کار حرام دی او دا د زنا خور ده زنا چې لږه مشره او دا لږه کشره ده بس دغه فرق دی الله په قرآن کې وایي والذين هم لفروجهم حافظون الله مؤمنان خلق هغه دي چې خپل عورتونو خیال ساتي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم مگر دا چې دا عورت دوی استعمالوي د خپلو ښځو سره او د هغه وینځو سره کومې چې دوی سره دي نو دا دوه جایز لارې دي فانهم غیر ملومین الله وایي دا دوه قسمه خلک څوک نشي ملامته کولی یو سړی د خپلې ښځې سره لګیا دی شهوت پوره کوي دا ښځه یو سړی د وینځې سره لګیا دی هېڅ خبره شریعت اجازت ورکړی فمن ابتغى وراء ذلك نو د دې دوه لارو نه علاوه چې چا بله لار لټوله فاولئک هم العادون الله وایي دغه خلک د حد نه تېروځي نو دوی نه به تپوس کوي نو اوس دا په لاس باندې چې شهوت پوره کوي دا درېیمه لار شو که نه په دغه دوو کې دننه ده په دغه درېیمه لار دا نوي لار راووته که نه بعض پکې وایي نه چې سړی مسافري نه وي بعض مولیانو پکې دا پتوی ورکړي د کوم ځای نه دا پتوی راوستي دي مولیانو بیا د عوام نو چې دومره یو سړی مجبور د شهوت نه او د ده زړه کېږي دې کار ته نو زه خپل کور ته ځه که نه ټکټ روان چې نه بیا په دې ګناه کې واقع کېږي نن سبا ګورئ د ځوانانو غټ مرض دا دی صفا خبرې وکړو غالبا ځوانان نن سبا په دې مرض کې اخته دي او ځوانان ډاکټر کې زه سره یم که سړي ویم نو صحیح به وي بعض مشران پکې هم اخته دي په دې مرض کې الله اخته کړي دي په دې بیمارۍ کې الله اخته کړي د هغې د راسه تباه و برباد شو زړونه یې تور شو بدنونه مخونونه برکت او سیر لار ختم شو بیماران شو قسمه قسم مرضونه پکې راغلي بله ده چې کوم سړی په دې کار عادت شي ګوره دله ښځه خوند نه ورکوي دا ښځه ته اوس ډاکټري خبره کوم چې کوم سړی ډاکټران وایي چې کوم سړی په دې کار عادت شي د ښځې سره نه راکي او داسې خلک ما په خپله یو پروګرام اورېدو چې به کې سوالات جوابات نو به کې یو زنانه ټلیفون وکړو او دغه عالم نه تپوس کړو چې زما واده چې شوی دومره کلونه شوي دي زما دوه بچي خو زما خاوند زما سره بلکل نه لګي قطعا زما سره نه لګي صرف دغه یو څو پیرې به ما سره میلاو شوی به یې دومره ژوند کې او ما کې څه مرض نشتي زه ښه ښکلې یم سبق مې ویلی
هغه ته هغه عالم ته چې کېدی چې هغه به بله جنۍ میني یا کېدی چې تا کې داسې دي هغه نو څه چل دی وایي هغه په خپله د خپله مني وباسي وایي هغه په خپله خپل شهوت پوره کوي او وایي ما ته وایي چې زما تا سره نه لګي زړه مې درته نه کېږي نو دا کار د کورونو بیخ بنیاد وباسي او د بدن او د ملا بیخ بنیاد وباسي دماغ خو تس نس کوي بالکل دماغ د دې داسې ختمېږي او د دې داسې انسان هغه ژوند یې تنګ یې تنګ چې کله دا ګناه وکړي نو دې ته په هغه ورځ داسې احساس کېږي چې نن زما د ورځ ښه نه ګناه دې شوي که ښه که دې ګناه کې انسان مړ شي او په دې حال کې انسان مړ شي نو دا یو ناروا کار دی حرام کار دی چې په دې کې طبي ډېر شی نقصانات دي اوس موږ سره ټیم نشي چې هغه نقصانات ټول ذکر کړو خو غټ نقصان دا دی چې الله سبحانه وتعالی حرام کړی الله سبحانه وتعالی دا کار حرام کړی که هلک یې کوي او که جنۍ یې کوي او دا حل نه دی چې سړی زما واده نه کېږي ځکه دا کار کوم دا حل نه حل هغې شریعت ښولی ستا واده نه کېږي ته روجې ونیسه په ځان کې تقوا پیدا کړه الله به دې حفاظت وکړي دې څه خو ته دا ښه خراب کوې او ځان ښه تباه کوې اوس خو دې ځوانانو ته دې وخت کې پته نه لګي په دې وخت کې داسې احساس یې مړه د دې د لاسه به څه نقصان یې دې کې څه نقصان شته دې ټیم کې دته پته نه لګي او دته بیا وروسته په هغه وخت کې پته ولګي چې په هغه ټیم کې پته لګېده به څه فایده نه ورکوي نو دا زما صرف د ځوانانو ته نه د مشرانو کشرانو ځوانانو ټول زما د نصیحت دی چې د دې قسمو ګناهونو نه ځان لرې ساتي بله ده چې کله په خپل لاس مني وباسي داسې په هوا خو به دی نه وباسي ده خو څه شي ته به ګوري که نه نو د هغې د لاسه به یا به فلم لګولی یا به د جنۍ تصویر ته ګوري او که دا ورسره نه وي نو په ذهن کې به یو خاکه جوړه کړي د حرام کار او هغه سوچ به کوي الله سبحانه وتعالی د زنا نه او د زنا سره چې کوم ګناهونو تعلق ساتي دا ټول د الله سبحانه وتعالی موږ لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به بله چې کومه غټه ګناه نوي او ګناه به ذکر کوو د هغې تفصیل به کوو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين